زما خلاف هغه زما د زړه په تل کې ناست ده، جنګ له جانانه سره ګران ده په مورچل کې ناست ده. د وطن کاڼي یې تړلې دي په مځکه پورې، دی په ارامه د هندارو په محل کې ناست ده. د پروګرام په برخه کې دروند میلمه قدرمن پروفیسر عبدالکریم عامر صاحب ته بلنه وکړو اوس راسي او خپله وینا ته تاسو ټول ورسوي. عبدالکریم عامر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د کلتوري ورځې په مناسبت د رشید اکمل صاحب په اجازه سره د نور ملګرو نو کوشش کوم چې تاسو ته مختصرا د نن ورځې په نسبت باندې څو خبرې وکړم. کلچر څه ته وایي؟ کلچر څه دی؟ کلچر په لنډو ټکو کې نه راټولیږي. کلچر په آسانو تورو دا معنا چې ته په یو شي وپېژندل سې، چې تا یو څوک وپېژني، دغه ته کلچر ویل کېږي. د کلچر دپاره په دنیا کې دوه قسمه پوهان موجود دي. یو د سماج یا د ټولنې پوه او یو د بشر پوهنه چې لري انتراپالوجسټ ورته وایي. دا دغو دواړو خپل خپل تعریفونه کړي دي چې یوه ته مادي کلچر ویل کېږي او بل ته غیر مادي کلچر ویل کېږي. مادي کلچر دا دی دا لونګۍ په سر ده، صدرۍ ماوستې ده، بیا هم په کال 340 ورځې کې زما نه په یاد کېږي چې ما په سر کړی. نو دا له وخته سره پاتېږي او ځي. د مادي کلچر د خاص حیثیت نه وي په تاریخ کې. تر ګردو چې ځای نیسي یا په کار سړي ته ورځي یا د ژوند یو شی ښکاره کوي، هغه غیر مادي کلچر دی. غیر مادي کلچر کې تر ګردو ضروري شی یا پر اول نمبر باندې ژبه ده. ژبه، اقدار، روایات، زموږ تهوارونه چې ورته وایي، اختر دی، کوچنی اختر دی، لوی اختر دی، یا شبرات یا پښتانه چې کوي، یا بل داسې ښه شپه ده. په هره طریقه چې موږ لمانځو دغه ته تهوارونه ویل کېږي. دا غیر مادي کلچر دی. تر ګردو ضروري بیا چې شوي د فلالوجي پوهان وایي، د ژبې پوهان وایي چې تر هر څه له مخه انسان په ژبه پېژندل کېږي. نه صدرۍ ده، نه کالي دي، نه طبخی دی، نه ګوډی دی، بلکې ژبه ده. موږ له خپلې ژبې سره څونې مخلصه یو. موږ د خپلې ژبې پروموشن ته کم کار کړی دی هغه موږ ته معلوم دی. د ژبې دپاره اصول دا دی چې کله ته خپل ځان په چا پېژندل غواړې نو د دنیا هر فورم هر سټیج ته چې ورغلې ته به خپله ژبه وایې. خلق به دا مجبوري لري چې تا په اقوام متحده کې وګایوي، لیکن تا هلته هم په پښتو وغږه، بیا دې خلق ترجمه کوي و بلې ژبې ته اړوي. و جنوا کنونشن ته زموږ نور محمد تاریخي په پښتو خطاب کړی دی. تاسو خبر یاست نه نه خبر. بهرحال زما چې تر څو ژوند وي لا په نازېږم په نړۍ کې دغه یو سړی دی چې د پښتو ژبې او په انګریزي داسې زده وه. تاسو به ټول په خبر یاست چې کله به ټرانسلیټر د ده مفهوم بله خواته بوتی، د زما مقصد دا نه دی، بیا به په انګریزي ورسموو. نو مقصد دا دی په دنیا کې کوم مثال هم در کوم چې هغه د خپلې ژبې څونې محافظان دي، هغه ایرانیان دي. تاسو یې ویناست چې د دنیا هر فورم لځي هغه خپله ژبه وایي. هغه په تا نه دی کریابه، ته په ده کریابه. هغه و تا ته نه دی اړ، ته و ده ته اړې. دی که په اقوام متحده کې غږېږي هم په فارسي غږېږي، او که په ایرپورټ ولاړ دی هم غږېږي، او که ګردې دنیا ته یو پریس کانفرنس کوي باندې فارسي باندې. پښتانه چې کوم تاریخ لري، لومړی خبره دا ده چې خوشحال بابا 2,500 کتاب نه دي لیکلي. دا راورټي په خپل یو ګرامر کې دا خبره کړې وه، خالي اندازن وایي، داسې پخه خبره نه ده. 200 ذکر کوي. نو یو د ژبې هغه اړخونه مه څېړاست چې هغه تاوانونه پېښ شي. زموږ د کلچر چې کوم اړخونه دي، موږ د صدرۍ یا لونګۍ یا دا دونې ژوندي نه پاتېږي. زما پلار پټکی تاړی، 1 منټ بې پټکی د باندې نه وتی، او کریم عامر ستاسو مخ ته ولاړ دی، نن ما اوله ورځ اسمه تړلی. نو دا څوکه څوکه له وخته سره که ته هر څه پر چا باندې برسره کښېږدې، دا نه د ځان کېږي، دا وخت په خپله بیایي. وخت څه وایي؟ وایي قومونه چې دي هغه ژبه ژوندۍ ساتي. د دغو دپاره
فیلالوجسټان وایي چې کله ستا ژبې ته بلې ژبې توری راسي موبایل زموږ نه دی موبایل څه ته وایي موږ نه یو په خبره نو ته ودغه خپل پښتو نوم ورکړه دا ستا کلچر تا دا رنګ ژوندی ساتي چې ته د بل ژبې تورې په خپله ژبه نه کېږټ دا مایک زما مخته لګېدلی دی په پښتو باندې نوی پیدا سو اوس کور ته رالی نوم ورکړه چې تا دا ژبه نه که بدله دا ژبه په خپله ژبه د بلې ژبې تورې نه کېږټ دا ستا شناخت دی کله چې موږ دغه اړخونه وګورو نو هغه ترګوډي موږ ته ډېره واره خوري هغه زما ملګري وویل چې موږ دا انګریزي توري یا فګر پر انګریزي باندې یادونو له موږ څخه پښتو پاته ژي زه به تاسو ته په دا 2019 کې زموږ یو داسې استاد در وښیم چې یو سلنه کتاب یې لیکلی دی په هغه کې د بلې ژبې یو توری نشته نو داسې سړیان هم له موږ سره مجاور احمد زیار نومېږي تاسې دغه کتابونه وګورئ هغه د دنیا هر توری پښتو ته اړولی او په آکسفورډ یونیورسټي لندن کې د پښتو پروفیسر دغه سړي دا کنفرمه کړې ده چې دا نس کېدی چې پښتانه دي د خپلې ژبې د لغتونو محافظان نه وي یا دې له هغو سره خپل لغتونه نه یې خوندي دا ستا خان خادم کوچي یو سړی دی 45 کاله پر کوچیانو باندې ریسرچ کړی دی شنی کتاب یې لیکلی دی کوچیانۍ پانګه زه تاسو ته په لوړه وایم چې د یوې ټرمینالوجي موږ ته ضرورت نشته که موږ دا کوچیانۍ پانګه وکته د دنیا داسې توری نشته چې له کوچیانو سره دغه پښتو نشته خو موږ چونکې په هغه ولد نه یو موږ هغه ویلی نه لهذا له موږ ژبه پاتې سي موږ په غیر مادي اړخونو کې داسې خاص لټونې نه کوو مادي شیانو ته زموږ رجوع سي او د مادي شیانو حیثیت د دنیا ټول سوشلسټان سماج پوهان سي دي هغه مني چې دا پاتېږي دا نه د ځان کېږي په یو ټولنه کې به تر څو پورې دا وچلېږي لہذا د دغه دپاره زموږ د لوستونکو د ځوانانو زور باید پر دا باندې وي کلچر څنګه ژوندی وساتم مری سړی چې بازار له راشي موږ حال نه دی ځین کړی چې ما ته کومه ژبه وایه موږ له لرې ورته دا مری دی نو دا د کلچر دی دا د شناخت دی چې تا وپېژاندی بغیر پوښتنې بغیر خبرې دا د کلچر دی آیا پښتون داسې ځان په یو چا پېژندلی شي آیا د پښتانه هغه کلتوري شناخت اوس پاته دی پر دې باندې تاسو چورت وواستئ په بازار کې راوګرځو خلک را باندې خاندي دې ته به نه ګورو موږ چې کوم مقصد دی دا دنیا ټوله داسې ده تحریکونه لږ خلک چلی لږ خلک پکې لوېدلي بیا یې اثرات ډېر وي ګټه یې ډېره وي نو د پښتو ادبي ملګري فورم ښه فورم دی که چیرې د دې فورمه څخه خالي د فیلالوجي دپاره کار وسي بس موږ دا کلچر بس ما تاسو ته وویل موږ سره داسې توری نشته چې هغه موږ له ځانه سره نه لرو یا یې موږ نه وایو په دا اوس دور کې د رسنیو دور دی دا ځوانان لګیا دي خپل توري د انګریزي له هغه ساعت کې ژباړي او بلې ژبې ته اړوي خپلې ژبې ته اړوي نو تاسو چې هغه خبرې واوراست تاسو نه په پوهېږئ دا اوس کومه ژبه وایي د هر توری پښتو کړی نو د هغه اثر بیا دا وي چې هغه ژبه هغه صفات دی په دنیا کې تر ټولو مشهوره ژبه آریک ژبه نسته په دنیا کې تر ګردو علمي ژبه سنسکریت و نسته هغه وجه چې شوه چې دوی بیروني اثرات قبلول د نورو تورې قبلول سوکه لمیانه ولاړي اوس نسته د پښتنو ژبه چې زه ورته ګورم چې د خوشحال بابا دور موږ وڅېړو د خوشحال بابا په دور کې د پښتو دونې صفایي نسته موږ امیر کروړ وګورو دغه په ژبه کې بیا د بلې ژبې توری نسته یعنی 1400 کاله شاته ولاړ سو نو زموږ ژبه صفا ده روشانیان راځي زموږ ژبه له عربي څخه متاثره ده خوشحال بابا راځي زموږ ژبه له فارسي متاثره ده هندي متاثره ده او عربي خو بیخي ډېر توري لري خوشحال بابا قصدن یې داسې کافیې وډلې دي چې په هغه باندې خپل علمي صلاحیت ښکاره کوي اوس چې بیا راسو ما ډېرې مجموعې نوي کتلې دي چې موږ بیرته د امیر کروړ دور ته رسېدلي یو یعنې زموږ ژبه بیرته صفا سوې ده دا د کلچر هغه اړخ دی چې ځوانان قصدن په دې لګیا دي په قصده باندې ژبه ژوندۍ ساتي نو زما د غیر مادي اړخونو په دغه ماده باندې ډېر کار زه ځکه کار لرم چې دا یو داسې شی دی چې ما به تر قیامته ژوندی ساتي که پښتو نه ختمول غواړئ دا ستاسو هغه کلچر دی چې هغه تاسو ټول عمر ژوندی ساتلی سي نو د بلې ژبې توري هغه خصوصا لکه عرب سي دي
په ریټن شکل کې په لیکل سوي رنګ کې په بله ژبه پښتو کې مه لیکاستئ. تاسو چې کلم لیک کواستی، تاسو چې کلم کتابونه لیکاستئ، هغه سوچه پښتو لیکئ. د هغه دپاره ډېر توري شته. دا به زموږ هغه شناخت وي چې زموږ ټوله علاقه به باندې ویاړي او موږ به په دې باندې پېژندل کېږو. پاته سو مادي اړخونه دا روان شان دي، دا څوکه څوک د ځان کوي او څوک یې پرېږدي، دا د زور شان دي، دا په دغه نه کېږي. په دنیا کې یو بل اړخ شته چې کله انسانان د یو شي ورځ منزل شروع کړي نو د هغه زوال شروع سوی دی. دا یاد دراسته کله چې موږ کلتور ورځ لمانځو موږ په دې ویاړو، ماته افسوس راځي. دا د ویاړو ورځ نه ده، دا د افسوس ورځ ده. موږ چې په خپل کلتور باندې ژوندي پاته سوي وای، له موږ ته د دې ورځو د لمانځلو یو ضرورت هم دی. له موږه دا ورځ تللې ده، له موږه ډېر شیان پاته سوي دي، ځکه دا ورځ لمانځو. ځکه له موږه څخه دا ښکار غواړي، ځکه خلک را ویښول غواړو. دا بیا ځینې کسان یې دې ته پام سي چې دا به باید پاته سي او دا باید سره دغه نه سي، زوبل نه سي. نو وخت نه اخم کوم کلچر چې زموږ په برخه دی، زما دا یقین دی چې زموږ دا سیمه دا له یلغرګرو څخه له د انګریزانو په چپ دلته بل څوک نه دی راغلی. یو وار دا نادر افشار دلته تر سوی دی، هغه هم داسې خاص آثار نه لري چې پاته سوی دی. په هغه کې هم زموږ فولکلور، زموږ ادب دا وایي چې د دې هم ډنډې خوړلي دي، پسې اخیستی دي. نو تاریخ خو مو دا دی، دا په دا بوري کې تر سوی دی. آیا موږ به دې سره ولد یو؟ موږ دا کلچرل اړخ څونه راپورته کړی دی، چا کار پر دې کړی دی؟ په دې باندې باید دا تنظیم کار وکړي. د بوري دغه سړی ناست دی په دا غرو باندې بېکار لري، اکمل صاحب. ما به همیشه ورته ویل ما هلته دا زموږ زاړه دا په غرو باندې دا سیبت غر وچی شته وایي، درې بوتان سیبت، دا ډېر زوړ تاریخ دی. دغه دی دا ستا د میختر سره دا غر، دا اوس بوری چې شته وایي، بوری سله بوری دی، ځینې یې ویاله وه بیا یې دی راوایسته، بیا دی پېغلې کې مړې سوې. ګډ روایتونه، یعنې ټو دا پوینټ موږ نه غږو. په روایاتو باندې پیلالوجي نه پاتېږي. موږ به د ژبې هغه حیثیت ژوندی کوو چې په تا کې اوس هم شته. پیلالوجسټان وایي چې 50,000 کاله مخکې ته وایي زما تاریخ دی. یو سړی دی ما له راوښی د سره د 50,000 کاله تاریخ چیرته نسته. نو که سته بیا په ژبه کې څونې ژوندی دی، که نسته نو یې نه مني دنیا در سره. صرف پر سټیج خبرې څه کوز کوي؟ که په دنیا منې نو هغه به ته په ژبه ښکاره کوې. زه به ورته وایم چې په ایران کې په بیستون غره باندې پښتو غزل لیکل سوې ده 422 کاله یې کېږي. د داریوش باچا وایي دا پښتون وایي دا غزل اوس هم تورو ته واړوه دا پښتو ده او ټوله پښتو ده. زما د ژبې پوره 400 کاله کېږي. زه په دا فخر هم کوم، بل شی له ما سره شاته نشته. نو د دې 400 کاله پیلالوجسټ هم در سره مني. هغه چې ووایي چې توری درو دی، پښتانه اوس هم درو وایي، زما اخلاص دی د ګران درو دی، خدای په خپل بندګاه پوه دی، دا ما نه ده جوړه کړې. او توم نه زه اړیکای دا خو موږ عام استعمالو. 400 کاله یې کېږي دا تورې هلته لیکل سوي. دا ستا کلچر ده، په دغته ژوندی. اسفندیار دا بل فریدون دا باچهان دي، ځینې وایي فارسیبانان دي، ځینې وایي پښتانه دي. والله که نه دوی ثابت کړي دي نه موږ ثابت کړي. صحیح دي. دعوه به داسې کوو چې هغه مستند دی. نو د ژبې دغه 400 کلن تاریخ که موږ نه ګارو، موږ باید چې د ژبې هغه اړخونه ژوندي وساتو چې هغه زموږ کلتوري شناخت دی. او په ټولنه کې زه نن هم وایم، او زما ټولنه نن هم له ما سره په هغه ملګرې ده. په دې کې زه دلته کښته کلي له وخت تللی وم، غاړې مې ټولولې ول، یو سړی رالی ول غاړې مو یو شی دستې ټولی. نو مال مسله دغه ده چې غاړې شی دی او تاسې په پوهېږئ نه. د سعدالله غاړې یا د سعدالله ټپې، سعدالله ویل سمندې په راستي قدم در واخه، شاندر په پښتنو وایي ملنډې. نو په لورلای کې خو شاندر مقابله سعدالله کړې ده. سعدالله څوک دی؟ موږ څونې کار په لرلی، موږ دا کلچر څونې راپورته کړی دی، موږ له دې کلچر سره څونې ولد یو. ستا په دې سیمه باندې چې نور خلک تیر سوي دي، بیا په ژبه کې دننه د اتلانو غټ غټ خلک، پالې خان، زرک چرمای، ساوڼ مسخیل، دولت حمزازی، بازار حمزازی، حاجی سلیمان خیل، فتح سلیمان خیل، دا وایه د سړی دی، په بوري کې قبر دی، یو چاته معلوم دی. دا زموږ کلچر هغه شخصیات دي، موږ یې پېژنو. د انګریزانو چې دلته کم خلک پانسۍ کول هغه یې سزل، د هغو قبرونه یې ګارول. د حاجي سلیمان خیل قبر سته او د جامع مسجد په چوباره کې وځلی دی. آیا موږ دا کلچر ته پام سوي دي؟
د جامع مسجد چوباره انګریزانو جوړه کړې وه پرون پروش کال یې هغه دروازه ځینې وخت دې ظالمانو تاسو به یاد ما په انګریزي کې هم لیک په کړی په پښتو هم پر کړی دی و چا نه راسره ومنه هغه دروازه یې کښلې ده اوس یې دننه لګولې ده لوی لوی پیپونه یې راتول ول دا یې زموږ کلچر لاره چې ترې ماجد ته ننوځې کالي به ټوله سري ده انګریزانو ښایسته جوړه کړې وه دا د ماجد دروازه کموږ جوړه کړې ده تاسو یې راوښایاست کم سړی په دا خبر دی او بیا کم سړي د دې دپاره تحریک وچلاو کلچر خو دا دی تاسو څه کړي موږ باید هغه شی ژوندی کړو چې هغه نن هم دا جین مسئ زه در ښیم دا قبر یې وکاږئ بیرته له سره وپوښئ مزار پر جوړ کاست ما د پښتونخوا په ډېر غټ کنونشن کې دا خبره کړې خو دا کوي ولاړئ چا منلی نه دی چې په راجي باندې مزار جوړ کاست دغه یو سړی له موږ سره شته چې قبر یې معلوم دی ځای یې معلوم نور نه لرو نور شپږ ویشت کسه دلته دوی پانسۍ کړي دي یو له سحاق باتوزۍ بغیر سحاق باتوزۍ د 14 کلو وي کیپټن یوازې وزلی و د هغه باندې کیس نه کېدی بیرته خلاص کړی دی بیا په ګمنامۍ کې مړ دی نور زموږ ګډ خلک چې دوی وزلي دي قبرونه یې هم نسته دا د بوري پانسیګاټ دا اوس چې زراعت دفتر دی دا یې پانسیګاټ دا د خلک ټالول بیا بیا سزل قبرونه ختمول دا زموږ کلچر پاته سوی موږ له دې سره سونی ولد یو موږ له دې سره سونی ولد یو چې بوري ته بوری سله وایي میختر ته میختر سله وایي شبوزي ته شبوزی سله وایي ژوب ژوب سله دی کلاسفلا کلاسفلا سله ده هندباغ چې زه بالکل هندو توری نه منم تاسو به زما مقاله ویلي هند پښتو توری دی هندباغ دی هندو باغ نه دی هندو هم له هند اخیستل سوی دی له موږ سره بې شمېره توري سته نو دا موږ سوني په زیاندلی دی د بوری سله دی لورلی سله ده پر دې موږ څه کار کړی دی شناخت خو دا دی کلچر دا دی چې سړی ژوندی ساتي نو باید چې د دې تنظیم وګړي ځوانان زه یې وینم چې ډېر اکټیوه دي د دې خوا زه خلک دې خوا ته راواوړي په صحیح معنا 2 کاره در ښیمه دا د دې پلیټفارم زه ښه وکاستی دلته داسې شاعران موجود دي زه چې په ریډیو کې پروډیوسر وم ما د دوی انټرویوانې کړي دي اوس خدای خبر ژوندي دي که مړه دي تاسو یو سړی وټاکاستئ دا راټول کاست د دوی ژوند لیک او د دوی هغه آثار چې د دوی بعد بیا نسته بیا مري بیا ختم دي دا محفوظه کوي دا کلچر یو سړی ده لکه رشید اکمل صاحب که څه په پوهېږي زموږ په غرو کې آثار سته د کلاسپلا شین غر په دې باندې د میخي رسم الخط لیکایي سوې ده د بغاوي غر د میخي رسم الخط تاسې هایلایټ کاستئ دنیا ته ښکاره کوي چې دا راته ووایي دا چې لیکلي او زما خپل قرم دی په کلاسپلا کې پر هغه باندې سکیمې لیکایانې سوي دي ما کالمان هم لیکلي وو تصویران مې هم شیر کړي وو څوک یې ویلی نه شي هغه میخي رسم الخط دی باید چې دا خلک ته ښکاره کړو کلچر دغه ته وایي دا موږ سونې په زیاندلی دی او موږ سونې ورسره ولد یو زموږ د کلچر بل اړخ چې کله زموږ مړه موږ پټول موږ شهیدان څنګه ږدل اوس ورسره ولد یو موږ شهید په مځکه کس کډی نه ورکښئ برسره موږ دی او اوس په دا ملاخه در نیکه کې د دنیا شام پر لګولي د غیر ازمور کړي په دا ملاخه در نیکه کې پراته هغه کلچر وي هغه ختم دی د لاندې غوښه کلچر و مادي کلچر به ورته وایي اوس څونې خلک لاندې کړي څنګه ولاړ ته څنګه په پیژندل کېدې ستا زه تاسو ته یو بل مثال در کوم دا ځینې خلک بیا نن سبا یو نوی ټرین جوړ سوی دی کاکړۍ غاړو دپاره پښتني غاړې ولیکي له ځانه ښه میړه جوړ کړي چې په کاکړان خو هم پښتانه دي نو دا له علم او پوهې خلاص خلک دي دا بیا د فولکلور تعریف دی دا هم ثقافت دی په یو قوم کې په یو نسل کې چې یو شی پیدا شي بس دا د هغه دی بیا که ته هغه هرې خوا ته بوځې دا موږ چې ګول خولۍ په سرکو سواتۍ خولۍ ورته وایي دا اوس په سوات کې جوړه سوې ده په سوات کې خو نه ده جوړه سوې لیکن د دې شناخت سوات ګرځېدلی داسې اوس کریم عامر په بوري په اسپتال ماله کې جوړه کړي دا سواتۍ خولۍ صحیح دی نو دا هغه کلچرل ویلیوز دي چې دا نه دي ګارول په کار یو شی د یو چا شناخت دی ته د هغه بدلول غواړې ستا خپله کم علمي ښکاره کېږي په دنیا هېڅ اثر نه لویږي نو باید موږ دا شان پروموټ کړو د دې دپاره یوه خواري هم نه غواړي لکه پلانینګ چې ورته کوي چې سبا زما د کلتور ورځ د لونګۍ به په سر کوم تر دغه دا شان چې دي دا موږ چې روزانه هره ورځ غږېږو دا زه به دغه رنګه ژوندی وساتو د دغه دپاره بیا د لمنځلو یو ضرورت هم نشته وما علینا الا البلاغ ستاسو